یو شمېر افغان سوداګر وایي پاکستان د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې خپلې پولې تړلې دي. دغه سوداګر افغان حکومت څخه غواړي چې له پاکستان سره بالمثل عمل وکړي. د کابل اسلام آباد ترمنځ ترنګلې سیاسي اړیکې پر سوداګریزو اړیکو هم منفي اغېز کوي چې له امله افغان سوداګر له مالي زیانونو سره مخامخ کیږي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت ولې د پاکستان د سوداګري سیاست پر وړاندې غوڅ ګام نه اخلي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د افغان سوداګرو پر ستونزو غږیږو او دغه راز د کابل اسلام آباد ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو د هغوی پر دلایلو بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن مېلمانه بحث وکړي. د افغان سوداګر حاجي امین الله او د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس او د افغانستان د سوداګر او صنعت خونو سلاکار رحم الدین اجي آغا. ستړي مشه. اجي صاحب، که دا بحث له تاسو څخه پیل کړم، تاسو نن اعتراض کړی و او د اعتراض عنوان مو هم دا و چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې پولی بند کړی دی. نور مسائل په دې اعتراضي غونډه کې څه وو؟ اینطور صاحب که ما امروز تمام وقتی که میوه ما جمع‌آوری شد در ماه میزان که پاکستان کشتم خود 1 کیلوش به 8 روپیه بود، پس کیلوی فی کیلوی 21 کلدار میوه خود مالیاتش بالا برد. برای از این گپ زیان در ما در یک رسید و دوم زیانه که در ما مجبور شدیم که سیب ما چاره نداشتیم. ایره وقتی که در پاکستان انتقال دادیم بسیار به یک بین ناچیز سودا کردیم، بر یک ماه یک کنی ماش امی رقم رفت. پس بیخی امیال فعلا امی روی میوه افغانستان بیخی بند ساخت، هم میوه خشکه هم میوه تازه را. امروز به هزارات تن سیب ما امروز اینجا ما زیان دیدیم از خاطر سیب ایران. بس از سیب ایران ما به نام کچالو و به نام بانجان رومی محصول میشه. بله. کینوی پاکستان ولو که امروز رای پاکستان از سر سوداگری تمام امکانات طرف افغانستان بند است، اما میوهش آزاد است طرف افغانستان میه. بله. چرا یه عمل بالمثل نمیشه؟ څه ډول بالمثل عمل؟ یعنی پاکستان مڼې نه لري او افغانستان بیا مڼې لري. افغانستان څه ډول بالمثل عمل وکړي؟ افغانستان اینطور بالمثل عمل کنه که امروز اگر امی کینو از میره که وقتی که امروز ما دیاقین افغانستان تجار افغانستان که وقتی که ما زیان دیدیم، خو این زیان خو بس مردم پاکستان هم ببینن. یعنی تاسو وایي چې د پاکستان د افغانستان په مڼو باندې بندیز لګولی دی، افغانستان د هغوی په کینو باندې بندیز ولګوي؟ امروز تنها وقتی امروز یک میوه خشک تازه ما را بند کرده. بله. هم نه میوه تازه ما میره نه میوه خشک ما میره. امروز از پاکستان هم باید کینوش از کینو هم از پاکستان بند شوه، هم از ایران بند شوه. امروز اگر ما میوه افغانستان اگر ما در داخل خود میوه نداریم خو از پاکستان بیا. خو د افغانستان د سوداګر او صنعت خونو سره چې مونږ خبر کړی دی په دې اړه یو دلیل چې پاکستان وایي هغه دا دی چې له افغانستان څخه مڼې صادریږي پاکستان ته، ولې خپل افغاني مڼې نه دي بلکې ایرانی مڼې دي. خو د افغاني میوو په نوم باندې ځینې افغان سوداګر پاکستان ته دغه مڼې صادروي چې له دې امله هم پاکستان د افغانستان په میوو باندې په ځانګړې توګه مڼو په صادراتو باندې بندیز لګولی دی. منئ چې افغاني سوداګر ایرانی مڼې د افغاني مڼو په نوم صادروي؟ نه خیر، ایام یک ضربه است که از طرف ایران برای ما میرسه. همین در طول سالا به طول 100 سال کمی سیب افغانستان در پاکستان نمیرفت که امسال به نام یک بانه جور کرده که به نام سیب ایران. افغان تاجران دا کار کوي، د ایران مڼې هم افغانستان ته راوریدوي او هم له افغانستان د افغاني مڼو په نوم باندې پاکستان ته صادروي. این خاص یک ده خائنای ملی هستن که سیب ایران میارن در داخل افغانستان و از اینجا داخل افغانستان میبرن در پاکستان. اینجا برای ما پاکستان گفت شما ثبت تکت جور کنین که و تصدیق وزارت اتاقای تجارت باشه. ما ثبت تکت جور کردیم، این کارهای خودم ما جور کردیم. وقتی که پس ایره در گمرک ترخم انتقال دادیم بردیم هم قبول نکرد. بله. زموږ تاسو افغان حکومت د پاکستان دغه سیاست پر وړاندې څه کړي دي تر اوسه پورې؟ امروز هیچ عکس العمل افغانستان در مقابل پاکستان تا حالا انجام نداده. بله. که عکس العمل انجام داده باشه که امروز میوهش بند کرده باشه، از ما را بند کرده، از او را بند میشد. امروز از ترخم بسیار به یک محصول ناچیز کینوش میاد در افغانستان. او چند نفری که در افغانستان هستن هم
که در هر موتر کینو 1,00,000 افغانی کمیشن میگیرن. اونا برای خوش هستن. اونا که در اتاقای تجارت که برن که یک 4 پک که دادن چای دیگه به سرش خاک میدادن. در اتاقای تجارت ما رفتیم که ما عمل بالمثل نمیکنیم. روز اول قدیما گفت که ما عمل بالمثل میکنیم که اگر این اجازه نداد. دیگه وقتش که رفتیم نه والا ما عمل بالمثل نمیتونیم. ولی دلیل څه ده چې دوی بالمثل عمل نکوي؟ عمل بالمثل نمیکنیم. 4 نفر دیگه که زورمندایی که امروز در مارکت هستن با قدرت هستن، اینا کل قدرت از مردم مارکت ته مسکن است. بل قدرت دغه زورواکان څه غواړي؟ یعنی دوی پاکستان پر وړاندې بالمثل ګام نه پورته کوي، ولې دلیل څه ده؟ منافع شخصیش است. بله. یک موتر کینو که در افغانستان میه یا یک موتر مالته میه 1,00,000 افغانی از او کمیشن میگیره. 1,00,000 افغانی کمیشن میگیره. به روزی 100 موتر 90 موتر تا 150 موتر کینو میه. در هر موتر 1,00,000 روپیه کمیشن میگیرن. این به منافع شخصی خود مد نظر میگیره. دا خو اوس د حکومت وظیفه ده چې هغه زورواکان چې په دې مارکیټ کې واک لري، زور لري، قدرت لري، د هغوی مخه ونیسي. حکومت اگر این کار جلوگیری میکرد، چرا حکومت ما مردم ملت چرا به این سرحد میرسیدیم؟ امروز قدرت از زورمنداست، نه از حکومت خو نیست. یعنی په حکومت باندې هم دغه زورواکان زور لري. بله. مننه ډاکټر زم بیا تاسو ته حاجي صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه وروسته اعتراضونه چې افغان سوداګرو کړي دي، په ځانګړې توګه د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې پاکستان خنډونه جوړ کړي دي، د دوی اعتراض دا ده چې اته افغان حکومت هم د دوی غږ نه اوري، د افغانستان د سوداګرۍ او اوسنیو خونو هم په دې اړه کوم ګام نه پورته کوي. دلایل تاسو څه بولئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل نیک او توده سلامونه جناب شاکر صاحب تاسو ته، حاجي صاحب امین الله خان ته، ستاسو تخنیکي همکاران ته، د ستاسو د تلویزیون د کابل نیوز د ټول تلویزیون ټول اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. زه باید هرزونه مې دا دی چې افغانستان او پاکستان په سیاسي لحاظ ټول عمر او تقریبا په دې وروستیو کې ډېر سیاسي حالت ډېر ترینګل شوي دي. یعنی سیاسي حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی. په دې خاطر هر هغه وخت چې سیاست او اقتصاد سره بیل نشي او سیاست دایم پر اقتصاد باندې عمل وکړي او سیاست دایم پر اقتصاد باندې ضربې واچوي، همدا خبره موجود دی. لکه نن موجود دی، پرون هم موجود و، پروش کال هم موجود و، لارترم کال هم موجود و. دا خبره حتمی خبره ده. هغه وخت چې د دولتونو مناسبات سره سمي بیا دا مشکلات نسته، خو بدبختانه زموږ مناسبات سیاسی مناسبات ښه نه دی، خو کوشش روان دی چې سیاسی مناسبات دا اوس نو کې پر ښه کېدو حالت کې دی. زه بیلګه تر تاسو ته وایم. بیلګه دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس دا پلا په تاپي کې د پاکستان د صدر اعظم سره وکتلي، خصوصا په تجارتي موضوعات باندې. بل دوم بیلګه دا دی چې د تاپي پروژه خپل یو بیلګه دی چې په دې کې پاکستان او هندوستان البته په دې کې شریک دی. هر یو کوشش کوي چې د خپل شخصي منافعو په خاطر یو څه ګام اوچت کړي. درېیمه خبره دا دی چې د افغانستان او د پاکستان ګډه سوداګري خونه تیر هفته کې پاکستان کې د دغه مناسبات تجارتي مناسباتو په خاطر چې البته الکوزی صاحب تللی و پاکستان ته، په دې کې سفر وکړه او په اسلام آباد کې په جدي ډول چې یونس مومن صاحب چې د اتاق معاون دی او شینواري صاحب چې د هجرایه رئیس البته اقتصادي مشاور دی، هغه هم ورسره په دې سفر کې موجود و. دوی هلته د خبره په ډېر زغرندوله د پاکستان تجار د پاکستان دولت ته دا خبره ویل دي چې زموږ دغسې سفرونه هم ډېر شوي دي، دغسې په تجارتي اړیکو باندې خبرې هم ډېرې شوي دي، هم په سیاسي برخه کې هم په تجارتي برخه کې، ولې کومه حل لاره نه ده راویستل شوې. اوس موږ سره افغان سوداګر په دې میز کې ناست دي، هغوی وایي چې افغان حکومت باید بالمثل عمل وکړي. که چیرې پاکستان زموږ په تازه میوو باندې بندیز لګوي، د هغوی کینو دې هم بند شي.
جناب شاکر صاحب زه باید ارزونه ویم په دې ځای کې دا دی چې زموږ تاجر، زموږ باغدار، زموږ صنعتکار دایم دې ضربې سره مخامخ دی. اصلا مشکل دغه د نن ورځې مشکل نه دی، دا مشکل حساسي باید حل شي. اساسي مشکل مثل عمل څومره ممکن زما ارزونه تاسې واورئ. زه دا موضوع تشریح کوم چې ولس هم پوه سي په دې خبره په دې ځای کې دی چې د ابتا تړون موجود و. متاسفانه دا 2-3 کاله د ابتا پر تړون باندې هیڅ خبره نه دي سوي، حتی دا نه تجدید سوي دي نه نوي سوي دي. نو زه هیلهمن یم چې د حکومت څخه چې ابتا تړون دي نوي کي. همدارنګه د امنن هم جناب ما خپله شخصا د معین صاحب وزارت تجارت سره، معین تجارتي سره دغه موضوع طرح کوي چې د ابتا تړون باید تجدید سي، د ابتا تړون باید د خلکو مشکلات حل کړي، یو د بل سره تفاهم وسي. بل خبره مې دا دی چې څو ځلې دا پیشنهاد سوي دي چې 10 قلمه زموږ 10 قلمه د دوی چې ډیر مهم دي، هغه اقلام باید دا اته تعرفه 0 سي. دا خبرې سوي دي. اما زه ما درته وویل چې سیاسي عوامل دا کار نه پرېږدي او نن په افغانستان کې سیاسي جنگ نه دی روان. درسته دا سیاسي عوامل دي. پاکستان د سیاسي اړیکو په اساس باندې د افغان سوداګرو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو غوښتنه د سوداګرو دا ده چې باید افغان حکومت هم دغسې بېل مثل عمل وکړي. ولې دا کار نه کیږي؟ زما ارزونه په دې ځای کې دی چې افغانستان دولت البته یو د تجارتي یو ډیر غټه استراتیژیکي پلان باید طرح جوړ شي. تنه دلته نه د پاکستان سره موږ ته نور لارې پیدا کړي. تنه موږ پاکستان سره باید سوداګري ونه کړو، خو دوی د ازبکستان لاره باید راته خلاص کړي، د چابهار لاره خلاص کړي، نور لارې باید را خلاص کړي. تنه پاکستان باید زموږ هدف نه. ګورئ زه یو خبره درته کوم، پاکستان نن د پاکستان سره مشکل موجود دی، هر وخت د همسایګان سره مشکل موجود دی. دا مشکل موږ ته همسایګان پیښوي، که پاکستان دی که ایران دی که ازبکستان. زه درته وایم دا ریل خط راځي، دا ریل راځي افغانستان ته، ولې کشمش نه انتقالیږي؟ دا خبره ده. فرضاً دا بل خبره زه درته وایم، دا ازبکستان پر لارې ولې زموږ تازه میوه چیرې ولې لاره نه ورته واریږي چې باید ولاړ شي؟ مثلا د چابهار بندر دی، یا دی وای خلاص و ناری دی سوری دی، دا 3 کال کې چاله چابهار دی کومه دی؟ ضابط خو د حکومت ته چې نشي کولی خپل صادراتي لارې مدیریت کړي. ګوري شاکر صاحب پیشنهاد څه دی؟ پیشنهاد مې دا دی چې حل لارې دا دی چې دغه زموږ ورونه چې باغداران دی او تجار دی د تازه میوې، ما خپله د دوی سره کتلی دي، داسې نه د دوی په اتحادیه کې ما د دوی سره کتل دي. د دوی پیشنهاد دا دی چې دولت باید ډېرې غټې سړې خونې په کابل کې، په میدان وردګو کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په هر ځای کې ډېرې په لکو تنو سړې خونې دي ایجاد سي. دغه زما سیب چې نن پاکستان ته ځي، دغه که زما په وطن کې پاته سي او د نورو مملکتو سیب دي پرقته سي، دا زما خپل په وطن کې په 600 په 800 حتی په 1000 روپۍ خرڅېږي. متاسفانه دا نسته. خو د دوی یو اعتراض هم دا ده چې په دې اړه به حاجي صاحب سره خبرې وکړو. د دوی یو اعتراض دا ده چې زموږ خپلې مڼې ګودامونو کې خوسا کېږي، ولې د ایران مڼې د نورو د پاکستان د ایران مڼې یا د نورو هیوادونو مڼې یا نورې هیوادونو میوې دلته راځي، هغه په دولتي مامورینو باندې او په امنیتي ځواکونو باندې لپاره مغه کارول کېږي. په دې اړه به وروسته را سره خبرې وکړي. خو حکومت ولې په دې برخه کې ګام نه اخلي؟ ګورئ رئیس جمهور یو فرمان ورکړي چې ټول دولت، ټول امنیتي قوتونه چې موجود دي یا دولت چې استفاده کوي باید 25% د داخلي تولیدات څخه استفاده وکړي. کومه دی فرمان تطبیق شو؟ زه د دولت نه دفاع نه کوم، اما دا خبر داسې دی چې باید وی کی اما چې نه کوي دا نو د دوی کار. دا سوال تاسو د دولت څخه راګرځم بیا تاسو ته حاجي صاحب همدغه د ولسمشر په فرمان باندې غږیږو چې ولسمشر فرمان صادر کړ چې په امنیتي او نظامي ځواکونو کې باید له خپل داخلي تولیداتو څخه په ځانګړې توګه له میوو څخه کار واخیستل شي. قراردادیان څه کوي په دې برخه کې؟ آیا تاسو سره د قرارداد شوی دی چې خپل میوې په دولتي ادارو کې یا خصوصا په امنیتي ځواکونو کې وکارول شي؟ تا 15 روز در تاریخ اول از ماه اول ماه دلوره اولی بوده امی قراردادی های وزارت دفاع سیوی افغانستان و سیوی میدان وردک هم میگرفتن. بعد از او که سیوی ایران بسیار زیاد شد، به بای ارزان شد،
این سیب ایرانی نمیخرند، سیب ایرانی رو میبرند با اردوی برای اردوی ملی هم میته، برای پلیس هم میته، برای دیگه ارگانهای دولت هم میته. یعنی دا چې د افغانستان د ولسمشر د فرمان مخالف کار دی. خود آمدیم در سر گپ حاجی صاحب که این باید راه حل جور شد به طرف تاجیکستان یا طرف ایران یا طرف دیگه. امروز تاجیکستان از خود هم انگور داره، هم سیب داره، هم انار داره. ایران هم از القیاس. با میوه ما ضرورت نداره. ضرورت میوه ما کی است؟ اگر انگور ما، زردالو ما، خربوزه ماست، سیب ماست، هر میوه که در افغانستان است، این دمی طول سال که بوده این ضرورت در پاکستان است. پاکستان انگور نداره، زردالو نداره، سیب نداره. یعنی انډیا نداره. د تازه میوو لپاره ښه مارکیټ پاکستان و هند دی. ښه مارکیټ که است پاکستان است، دومش هند است. بله. که برای ما نزدیک است در پاکستان. که امروز میوه ما که در پاکستان نره و به این نره به این سرحد دنیا ما ایره برده نمیتونیم. اول هم چی موقع از پاکستان است. او کوم هوایی کوریدورونه چې جوړ شول د لپاره له هند سره هغه د هغه موثریت څنګه؟ این که هوایی که جوړ شده ایسای بر یک 4 نفر زورمندا، بله، بر یک 4 نفر قدرتمندا جوړ شده، نه برای ما وری مردم غریب و بیچاره. که بود یک تیاره ما به هزارات تن سیب داریم، به هزارات تن انگور داریم، خربوزه، زردالو، دیگر میوه‌جات. در یک تیاره یک 50 تن الی 100 تن که در روزی 100 تن برای این میوه خلاص شدن است. این خود نمیشه که ما طریق هوایی را ما در این انتقال بتیم، از طریق زمینی برای ما رای این برای ما آزاد بسازه. نو تاسو چې کله د حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي، په ځانګړي توګه د سوداګرۍ وزارت سره، دغوی ځواب څه دی تاسو ته؟ صاحب ما رفتیم در اول در ولایت میدان وردک پیش والی صاحب رفتیم. والی صاحب ما را مکتوب دادن سر وزارت تجارت. رفتیم در وزارت تجارت، ما را هم چی نشدیم، همراه وزیر صاحب در ملاقات نشدیم. پس ما را گفت برین شما در اتاقای تجارت برین. در اتاقای تجارت که رفتیم سر و صدای خود کشیدیم که پاکستان میگه که شما سرتیفیکت جور کنین که ما بفهمیم که سیب افغانی است. ما سیب ایرانی را در خاک خود نمیمانیم. ای برای چند روز را جور کردیم. وقتی ما دهی ظاهر شد، وقتی که موترهای خود بار کردیم، خودم شخص 3 تیلر را، چون که اتاقای تجارت برای ما اطمینان داد، بار کردیم. صاحب در ترخم وقتی که این را پیش میکنیم سرتیفیکت در اونجا میگه پاکستان گفت که نمیچله، گفت میوه افغانستان مکمل به کلی بند است. بله، سرتیفیکت تاسو درلوده او پاکستان یو هغه دلیل هم دا دی چې باید سرتیفیکت ولري او سرتیفیکت کې دغه مسله واضح وي چې دغه مڼه د افغانستان ده. امیرم برای ما جوړ کړیم، برایشان بردیم. او هغوی د مڼې په برخه کې د سرې مڼې او د زیړې او د سپینې مڼې خبره هم کوي چې اکثریت سپین او زیړه مڼه چې دغه ایرانی مڼه ده او افغان سوداګرو دغه کار کوله. که مخکې هم دغه سوال ما مطرح سیب افغانستان و ایران از دور شناخته میشه. یعنی دا یوه بانه ده و یو صرف یو بانه ده که یو بانه جوړیده. مننه. حلارو لپاره راګرځم تاسو ته. هغه صاحب تاسو د حاجي صاحب خبرې واورېدې چې حکومت هم په دې برخه کې توجه نه کوي او د سوداګرو صنایعو دوی ته سرتیفیکټ جوړ کړی، هغه سرتیفیکټ هم نه چلیږي. نو حلاره څه ده چې پاکستان سره بالاخره هغه مسله څه ډول به یو طرفه کو؟ مخکې تاسو خبرو اترو مسله یاده کړه چې تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. شاکر صاحب ډېر ښه سوال مو وکړئ. زموږ دولت ته پکار دی چې د مذاکراتو د لارې دا مشکل حل کړي. ګوره حاجي صاحب وویل، حاجي صاحب الله وویلې چې موږ بهترین مارکیټ دا واقعیت وایي چې د ټول د عمر کې زموږ بهترین مارکیټ پاکستان دی و هندوستان دی او د پاکستان هم بهترین مارکیټ موږ یو. داسې نه دی چې تنها پاکستان هم زموږ څخه دومره استفاده کوي چې په ټول نړۍ کې بل څوک ځینې استفاده نه کوي. نو یګانه لاره د طرحه بهترین طرحه ده چې باید پر دې کار وسي. ګوري یو ورځ دروازې تړل کېږي، بله، یو ورځ یو بانه جوړیږي، بله ورځ بل. د دې لپاره دا اوس خو لا په دغه ژمي موسم دی، زموږ 2 میاشتې بعد یا 1 میاشتې بعد زموږ ټول حاصلات را برسېره کېږي. دولت متاسفانه هغه وخت چې بندیز پیښ سي بیا دی عمل کوي، بیا هغه وخت لاس په پاچه سي. ولې خو دلته مطبوعات سي، دلته تاجر سي، دلته باغدار سي، دا سره صدا پورته سي. زما پیشنهاد دا دی چې یو قوي هیات او دا باید ولاړ سي. د پاکستان اول دلته سفارت موجود دی، بیا هلته د هغو سره خبرې وکړي، یو قوي طرحه جوړ سي تر څو چې د کال په مابینځ کې بیا نه بندیزي
اجازه صاحب دلته دوه مسلې مطرح شوې. یو خو حکومت چې د حل لارو یا د بدیل لارو په توګه مطرح کړي دي هغه له هند سره هوایي کوریډور ده چې پرانستل شوی د دوه لارې. ولې تاسو د اجامین اغا صاحب خبرې واورېدې چې دی وایي دغه هوایي کوریډور د زورواکانو په خدمت کې ده. هغه غریبو سوداګرو ته یا هغه چې واسطه نه لري په دې حکومت کې هغوی ته په دغه هوایي کوریډور کې اجازه نه ورکول کېږي یا مثلا دوی ته زمینه نه برابرېږي. دغسې یو څه تاسو احساس کړي دي؟ ګورئ زه یو ارزونه مې دا دی چې هلته په اتاقای تجارت او صنایع کې هلته د صادراتو یو دفتر موجود دی. دغه صادراتو دفتر دوی تجار چې کوم مال انتقالي د هوایي کوریډور د لارې څخه هلته ثبتیږي بیا انتقالیږي میدان ته تقریبا 24 ساعته مخکې یا 48 ساعته مخکې. زه په دې موضوع چې حاجي صاحب وایي حاجي صاحب امین الله خان وایي زه خپله تقریبا چې معلومات لرمې حتی بعضې وخت داسې سوي دي چې د تاجر مال په میدان کې خراب سوي دي، بعضې وخت داسې سوي دي چې تاجر مال حاضر سوي دي انتقال سوي دي، بعضې وخت داسې سوي دي چې تاجر مال موجود نه و تیاره ولاړو. داسې حالتونه راغلی دي په دې کوریډور کې. او کوریډور واقعا د حاجي صاحب امین الله خبره دغونه ظرفیت نه لري چې هغه د ورځې 100 موټره انتقال کړي. هغه 2 موټره یا 1 موټر انتقالوي. په دې 1 موټر کې هغه هم په هفتې کې 1 ورځ یا 2 ورځ دا امکان لري. یوه بله مسله چې مطرح شوه هغه دام ده چې دغه په مارکیټ باندې د زورواکانو د قدرت مسله چې سوداګر غوښتنه کوي له پاکستان سره که بالمثل عمل وشي ممکن دغه مشکلات حل شي. خو ولې دغه بالمثل عمل پر وړاندې لوی خنډ بیا هم زورواکان دي. په دې معنی هغه واردات چې د کینو له پاکستان څخه کېږي یا هغه میوې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راواردېږي په هغې کې د زورواکانو هغه چې د سوداګرۍ په نوم زورواکي هم پالي د هغوی لاس دی. نو ځکه حکومت هم نشي کولی د هغې پر وړاندې ګام پورته کړي یعنې د هغو زورواکانو پر وړاندې ګام پورته کړي ځکه چې شخصي ګټې یې تر سوال لاندې راځي. په صادراتي برخه کې یا مثلا په سوداګریز او اقتصادي برخه کې زورواکي څومره خنډ شوې ده؟ ګورئ زه یو خبره درته وکړم شاکر صاحب چې تاسو ته بهتر معلوم دی چې نن مافیا په هر ځای کې لاس لري، په هر قسم لاس لري نه. نو زه خبره په دې کې دی که دولت که زموږ دولت واقعا د تجار او د اقتصاد سرمایه گذار د دې په غم کې دی نو د تجار او سرمایه گذار سره دغسې لکه حاجي صاحب امین الله دغسې کسان سره باید کښیني، مستقیما کښیني، نه د یو مامور سره، نه د یو کس سره چې دی په ډالر معاش اخلي یا په خبرو په تلویزیون کې لکه ما غوندې پهلوانې پوه شولې د باغدار سره کښیني مشکلې واوري مستقیما د تجار سره غریب هم قوي تجار هم متوسط تجار هم تاجر سره چې حکومت نه د کړي په همدې تاسو سره بیا راګرځم او بس جمعبندي کوو نتیجه کې بالاخره حاجي صاحب ستاسو پیشنهاد څه ده چې اوس باید څه وشي ځکه چې د افغانستان د میوو سیزن هم را روان دی او که چیرې سر له اوسه دغسې خنډونه وي نو کیدای شي چې سوداګر یا هغه د تازه میوو صادروونکي له نورو ستونزو سره مخامخ شي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره سر له اوسه ستاسو پیشنهاد څه ده چې څه باید وشي؟ اینطور شاکر صاحب محترم اگر حکومت در این باره میوه از ما مردم افغانستان تصمیم قاطع نگیره، مردم ملت افغانستان یک مملکت زراعتی است که امروز میوه ما را به هر شکلی که میشه که امروز باید همراه پاکستان این مسئله مال حل بسازه. اگر مسئله ما در پاکستان حل نشود بفهمه که مردم دیقان و کسبکار افغانستان نه یک تجارش. څه ډول قاطع تصمیم قاطع همی است که رای حلش همی است که اگر میوه از روی آزاد میمونه در خاکی از ما میوهشون بیا میوه ما بره، اگر میوه از ما را نمیمونه میوه از اونم قطع بسازه. مننه. او حاجي اغا صاحب تاسو هم د خپلو هغه د تیرو خبرو په امتداد راته ووایي چې اوس باید حکومت له دغسې سوداګرو سره کیني چې هغه مخامخ زیانمنېږي، نه د هغو کسانو سره چې هغوی په حکومت کې دي یا د زور او د زر په بنسټ باندې په اساس باندې په حکومت کې سوداګرین کوي او نوره سیاسي مافیا هم د هغوی په لاس کې ده. څه ډول به زما تره دا دی چې دولت ته پکار دی چې د پاکستان دولت سره کښیني تجارتي بخش تجارتي اقتصادي سکتور را کښیني د حل لاره د دغسې بیچاره او مظلوم باغدار تجار دپاره باید لاره خلاصه کړي او څه ډې خونې دې ایجاد کړي
قوي تردي جوړ کړي او د حل د یو مفاهمې د لارې څخه مخته ولاړ شي. نه خو د دغه سوداګرو پر وړاندې خو خنډ همغه زورواکان دي چې تاسو وایي اقتصادي او سوداګریزه مافیا ده. زما شاکر صاحب زما ارزونه په دې کې دی که د دغسې باغدار سره د دغسې تجار سره چې هغه متوسط تجاران دي د هغو مشکل حل نسی بیا خو نو اقتصاد نه تقویه کېږي. اقتصاد خو بیرته د هغه ګروپ مافیاو په لاس کې دی چې هغه مخته بیایي. هغه نو خو داسې دی بعضې وخت رئیس صاحب جمهور وایي زه د دغه کسان سره ګورم چې هغه په افغانستان کې 100 میلیونه سرمایه گذاري وکړي. وروره 100 میلیونه په افغانستان کې داسې تاجر نشته چې هغه 100 میلیونه ولري غیر له دې چې هغه د انواعو اقسامو پیسې پیدا کړي نه وي. وروره ګرده د افغانستان خلک 1 میلیون 2 میلیونه غټ تاجر 3 میلیونه لري بالا نه لري پیسې نشته په دې ملک. ډېره مننه کور مدان چې راغلی په موضوع را سره بحث وکړه. ګران لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې دمه موضوع مو ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.